موریلنده توپک مرا که پلار مجنگ دعوایی روزه که اومه موریلنده توپک مرا که پوماینه جلی بلچاته ورکوینه من قدم پیش میرم تو یک قدم پیش سر میری. ما میشرمم. نه نشرم. خوب. ای دیگه ما تو دیگه فقط فایر که دیگه. ما دایره 5 میتیم اگر خورد یا نخورد شرط تا بالا نیست. دیگه چیزی نیست که تو یک جایزه دار. نه متلقی نیست. از این خدا خو وردک خو فی الحال با ریاضی که خیلی تروسه پوره خو. نه خو وردک نور وطنوال خو دیگه. تو څنګه تو د خپل وای کنه. زم خیم ان شاء الله ریاضی که خیلی مشکل نشه. آمادگی د نو شروع کړه. آمادگی به نیولې. او ان شاء الله خیر. السلام علیکم د افغانستان سفر یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیلمند یم روغ جوړ خوشاله و آرام اوسئ. کلملا نیازی یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې په ښکلي ولایت کابل جان بیا د کابل جان د قرغې په سیمه کې یو. څنګه چې وینئ لیدونکو هوا ډېره سړه ده نو د موږ وطنوال هم داسې کم ښکاري چې راغلي چکر لپاره. نو انشاءالله کوشش کوو چې په دې خپرونه کې د قرغې د بند بیا په دغه موسم کې په د یخ موسم کې په د یخ هوا کې هغه وطنوال چې په چکر راځي هغوی سره هم لږ خبرې اترې ولرو. نو راځئ لیدونکو د خپرونې تر پای ملتیا مو غواړم او هیر مو نشئ زموږ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. سلام علیکم برادر. وعلیکم السلام برادر. خوب هستی؟ بخیر جان جان صحتمند هستی؟ نامک مقبول. نام من سیف الدین هستم. سیف الدین جان از کدام ولایت هستی؟ از ولایت سرپول. سرپول. بله. خب مسافر هستی یا خانه ای هستی؟ خانه در کابل هستم. خب ماشاءالله برو خوب است که خانه میجه. زنده باشه بخیر. چطور از سرپول میری به وطن خود میری یا نه؟ یگان وقت میرم یگان وقت نمیرم دیگه کاروبار ما در کابل است. خب بیا کمی نزدیک نه من قدم پیش میرم تو یک قدم پیش سر میری. ما میشرمم. نه نشه. خب اینجا چی مصرفیت چی کاربار؟ خب اینجا در قرغک میلا اومدیم چکر اومدیم. او با چکر اومدیم. اوه چکر اومدیم. اینجا کار میکنی؟ نه کار نمیکنم. چی مصرفیت داری خودت؟ دمی چی است در گوتل شاگردی میکنیم. خب بسیار. زنده باش. کارهای چطور است میشه نمیشه؟ والا خوب است بد نیست میگذره. والا خوب. پیش میره نه. والا خوب است هایت است. در کجاست که باز ما بیایم نه وجود بیایم؟ بیا شورناو بیا کوچه گلفروشی. خب نام چیست؟ برنامه چی؟ والا نامش نمیدونم سواد نداریم. خب خدا اونجا کار میکنه. دم کوچه گلفروشی بیا شماره میگه زنگ میزن برات میگم که اینجا بیا. زنده باش. برو میایم ببینیم که چه قسم نان میتی با ما. خیلی خوب تایید. امروز دیگر آمده بشه. بخیر باشه بیا ما در خدمت هستیم. بخیر باشه. ببینید که مردم سرپول چه قسم خدمت میکنه از وطندارای خود از دیگه وطندارایی که از دیگه ولایت است. همون است نه. والا خوب است مردم سرپول میمون نوازه. چی دارن در هتلتون؟ اونجا کباب است، کرایی است، چاینکی است، منتو است. هر چیزی که بخواید اونجا. اوه بشه. قیمتاش چطور است؟ قیمتاش از 300 گرفته است دیگه تا 3900 400 است. اوه سال. چی گفتنی داری برای وطندارای خود؟ یک زمستان است هوای سرد است تو هم چیزی نپوشیدی. یک چیزی میپوشیدی یا گرم هستی؟ نه ما اونجا داخل اتاق اینجا بیرون پیش یک نفر اومدیم اون نفر ماچ میانم یا اون نفر گفت که برو اونجا بچه رو گفت گرفته بیا. ما کو نمیشناسم بچه رو اومد نامد. حتما شاید رفته باشه. شاید دیده که خودت اینجا مصروف هستی و رفته. بیا در همون طرف بخیر باشید. جان سپاس کلی اندادار سلام بگی خدمت. بخیر باشید. گفتنی چیز داری برای وطندارای خود؟ والا گفتنی دارم ولی ما گفتن نمیدونم زبانو بند میشه دیگه. بیا کمی نزدیک ما بیا. بیا کمی نزدیک ما. والا ما چیز گفتن نمیدونم چی بگم زبانو بند میشه دیگه. نه نشه. ها؟ این کاملا در خدمت تو فکر کو هیچ کسی نیست. والا نمیدونم گفتم استاد. ما وطندارای خود که دم سرپول است چی گفتنی داری براش؟ وطندارای خود دم سرپول کی است برادر جوجور صحتمند باشه بخیر باشه لباس کامل برتن داشته باشه روز زمستان است. خب مقصد هر جایی که هست جور صحتمند باشه. شما هم جور صحتمند باشین قندیاندیال رفقا قطعی بخیر باشین. تشکر. برای ما سرور. خیر است سلامش. خیر است من نام مبارک دیره. احسان الله.
احسان الله جانه د کوم ځای میدان وردګو ښه د میدان وردګو یې خو نو د هلته دی نه که دلته کابل کې اوسېږي نه فعلا خو همدلته په کابل کې اوسېږم ښه ډېر ښه اوس ملګرو سره په چکر دلته راغلی اوس نه ملګري دي ملګري کې بیا مومو وبله ښه ماما دی در سره څنګه د قرغې ته چې راغلی د یخ هوا کې خوند یې درکړه که نه چکر ښه و دومره خوند یې نه کړو که څومره چې سیرلي کې یې کړو وړي کې یې کړو ګرمه یې وکړه خو بیا هم ښه و هغه هوا هم بدله کله هو بالکل څنګه ده دلته د خپل وطنوال ولیدل سیل لپاره راغلي او که نه دی راغلي خلک کم دي د ساحه کې خلک خو کم دي نه داسې خو څه خو ونه لیدل چې خوند یې نه و باید وطنوال راسي لږ چکر ووایي ساعت تېر کړي دلته ښه خبره خپل د ځوان د څو شوبونه خوند واخلي ښه خبره ده تاسو وکړل ته تر کوم ځای پورې لاړې قصه وکړه که نه تر کوم ځای پورې تللی خو موږ هم داسې یو چکر کې وویلو تر ور وکتله تر اخره لاړې تر اخره بېرته بیا راغلې اوس به بېرته کور ته ځې خو اوس به څه نو څه وکړو بلې خوا ته خو نه ځې خو نه بلې خوا ته خو تصمیم نشته دی هستي ځکه ورځې نشته دی لیاس رای کور ته ورسېږي باید څه کور ته ورسېږي وخت ده ښه ده ښه خبره ډېره زیاته مننه احسان جانه تاسو نه هم زیاته مننه مننه کوم مننه ښه لیدونکو دلته د موږ یو څو وطنوال نور چې راغلي دي قرغې بند ته او د سیل چکر لپاره راغلي دي نو دوی نه به هم واورو چې څنګه دغه ورځ چې دوی راغلي چکر لپاره خوند یې اخیستی که نه السلام علیکم وعلیکم السلام په لومړي سر کې خو درته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ به وي موږ راغلي یو په الحال د قرغې ته د چکر په نیت د ملګرو سره ښه ډېر ښه نوم خو دې راته ونه ویل نوم مې محمد صدیق دی د وردګ ولایت څخه ښه محمد صدیق جانه کورونه دې دلته دي که نه وردګو کې نه وردګو کې یم په الحال محصل یم دلته درس وایم د جمعې ورځ و نو په چکر راغلي ښه د کومه پوهنځۍ کې خپله محصل پوهنځۍ خو نشته دی خو د آمادګي وایم دلته اوس غواړم چې یوه پوهنځۍ انتخاب کړم د ځان دپاره راتلونکي ژوند لپاره کومه پوهنځۍ سره ډېر علاقه ده کوم بخش پوهنځۍ خو په الحال د کمپیوټر ساینس ته ډېره علاقه لرم او انشاءالله ورځم به ریاضي کې څنګه یې ریاضي مو ښه ده خو وردګ خو په الحال په ریاضي کې ښه دي تر اوسه پورې نه خو وردګ نور وطنوال خو ته څنګه یې ته د خپل ووایه که نه زه هم ښه یم انشاءالله په ریاضي کې ښه مشکل نشته آمادګي دې نو شروع کړې آمادګي به دې نیولې که او انشاءالله ښه آمادګي ده که نه ده او اراده خو چې راغلي یو نو اول چانس کې کامیابه سې او په اول چانس کې به انشاءالله ورځو خپل پنځه دغه د ملګري دي تر زمانې سره څه کېږي یو مې ترورځی دی او دغه مشر چې دی د مې ماما دی د پانتون وایي په پکتیا کې اوس راغلی د چکر په نیت دی ډېر ښه راځئ دننه به هم واورو سمه ده خدای پاک ستړی مه سې خیر ایسته ستړی مه شې ښې صدقه ده راځه لږ رانږدې شې څنګ ته مې راسه نوم دې راته وایه ورو نوم یې احسان الله دی وردګ ولایت ښه ډېر ښه د وردګ ولایت د وردګ ولایت خورزاده ده هغه مې دا دواړه خوريینه دي یو محمد صدیق یو مسیح الله ښه ډېر ښه څنګه و قرغې ته چې راغلی چکر دی و که نه نوی اوس روانې ځي نه رغلي وو چکر مو وایو بس نو سهار راغلو نو ورځې ډېرې لاندې څو چې رسېدو نو د ډوډۍ وخت شو غرمه شوه رستورانت کې مو ډوډۍ وخوړه بیا مو موټرو کې چکر ووایو زنګو یې یخ ویلې وي هغه نه چلاونېدې نو زنګو او اراده مو وه چې په زنګو کې م سواره شو خو چون تېدل یخ دی بس نو هغه نه چلاونېدې کشتیګان هم بندې دي که نه کشتۍ کې هم ناست وي چکر دی وهلی او کشتۍ هم یخ اوبه چې دي یخ زه به اوړي کې انشاءالله راسې او چکر به بیا هلته پکې وایي او نه انشاءالله نو اراده هم ده لومړی ځل مو چې راغلو نو ډېر خوند هم ترې واخیسته انشاءالله راتلونکي کې نو وړی به بیا چکر ته رسو بالکل هغه وخت به انشاءالله زنګوګان لکه څه یخ دي کېږي داسې ښکار لري او هغه ډېره یخه ده موږ خو چې موږ هم د یخ ولایت نه یو انشاءالله ګزاره ورسره کوو داره مشکل نه راته جوړېږي خو لومړی سر کې چې راغلو دلته هوا ډېره تغییر وه نو مریضان یې کړ ټول ښه زه بس الله دې روغ صحت درته درکړي امین تاسو سره خپلو وطنوالو ته د څه پیغام ده خپلو وطنوالو ته مې دا پیغام ده دلته کوم مسلین چې راغلي دي نو هغه د جمعې ورځ ځکه چې دوی جمعې ورځ کوم داسې خاص درس او هغه نه لري د تفریح لپاره د کابل ډېر ښه ځایونه لري کارغه ده نور پارکونه دي خوندور نو دوی د په جمعه هلته ځي هغه ذهن به هم ریفریش کېږي او د درس لپاره به شنبې ته آماده وي او بالکل ښه خبر ده احسان جانه مننه کوم لیدو د خوشحاله ډېره مننه خوشحاله شوم خیر اوسې دا بل انډیوال به دې هم رانږدې کړو راځه ستړی مه شې د ما څنګ ته راسه خیر صدقه ده خیر شکر دی الله په څنګه دې بیت برابر ده خیر نوم مبارک دې راته ووایه اسمت الله
اسمت الله جان د کوم ځای د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ د مقر ولسوالۍ فعلا دلته نو ځوان کې اوس نه دلته محصل یم ښه ته محصل یې د کومه پوهنځی ستوماتولوژیک ښه ډېر ښه څوم کال دی دا راته ووایه د دریم سمستر مې دریم سمستر ښه نو بس ورنږدې کړی دی دا او نږدې هم نه ده خیر نږدې یې ورته نږدې وبوله نو داسې نن راغلې قرغې ته خوند دې وکړه که نه چکر نه دی دغه چکر نه دی خوند واخیسته که نه او ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو ډېر ښه د تفریح ځای ده د منظرې ځای ده ډېره ښه هوا ده انځورونه دې واخیستل که نه او یو دوه درې دانې مې واخیستل یادګاري لپاره ډېر ښه ډېر ښه کار وکړه څنګه د یوازې وې که نه دوی انډیوالانو سره ملګرو سره یوازې راغلی یم یوازې راغلی او یو مې د کشر ورور ده ښه ورور دې هم راوستی چکر ده والا دا دې ښه کار کړی بېشکه چې ده دا یې هم لږ ریفرش شي او دا یې مې ریفرش شي دا یې هملته درس وایي بیا دغې جمعې په ورځ خلاص وي بیا یو چکر ته بیا یم ډوډۍ دې پرې خوړلې که نه خرچه دې پرې وکړه که نه خرچه به له دې باده کړو تر اوسه خو نو لګیا وو دلته اوس به زه هوټل ته نه خرچه پرې وکړه بیا ونه وایې په ما خرچه ونه کړه بیا خرچه کوم انشاءالله خپل وطنوالو ته څه پیغام لري خپل وطنوال څوک چې په خارج کې هغو ته هم دا هغه ده چې خپل وطن ته راسي چې اوس ماشاءالله جوړ ده ارامي ده امنیت ده ښه د تفریح ځایونه دي ښه د چکر ځایونه دي او څوک چې په داخل کې دي هغوی ته هم دا دغه ده چې د خپل دولت حمایت وکړي او دولت هم دا خواهش ده چې د تفریح ځایونه جوړ کړي او نور هم اقدامات یې زیات کړي چې خلک تفریح ځایونو ته ولاړ شي او د دې سره راضي اوسي کور ودان خوشحاله اوسئ اسمت جانه خوب هستی؟ خوب هستم. شکر خوب هستی. نامه که مقبوله؟ خانولی. خانولی جان از کجا هستی؟ از جلال آباد. از جلال آباد هستی؟ از کدام قسمت جلال آباد؟ از سراچه. از سراچه؟ خب خانه ایج است؟ خب تخم میفروشی؟ روز چند تا تخم میفروشی؟ برابری است 20 تا 15 تا کارا نیست. کارا نیست؟ سابق چند میفروشی؟ سابق من نمیامد. اول سال مستک آمده. خب سال اول است دیگه؟ خب پیش از زمستان کارت خوبه دی؟ حال خوب است؟ حال خوب است. نه پارسال خوب بوده که من نمیامد. شعر؟ بگو نه. مخامخ روندی مرا از طوفان لشکرین. مخامخ روندی مرا از طوفان لشکرین بریباد کم را افغانی. بیشتر بیشتر. دیگه شعر یاد نداری؟ نه. این از 10% یاد دارم. یعنی اول دیگه یاد داره. نامه که مقبول خودت؟ فضل حنان. فضل حنان دیست استاد شد پولی ما ریت تو بگی تو هم دیست استاد شد. آفرین. خب عبدالحنان؟ فضل حنان. فضل حنان نامه که تن از یادم رفته. خب خودت از می خسته میفروشی دیگه؟ خب کارات چطور است؟ شکر از خوب است نه؟ روز چند پیدا میکنی آید داری؟ ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت. خب این پیسه را که بگیری باز با کی تسلیم میکنی؟ با کی میتی پیسه تا؟ به خانه میتی. خب با پدر جان میتی یا مادر جان میتی؟ پدر. خب بسیار خوب. خب خودت چی گفتنی داری و صنف چند مکتب هستی؟ صنف 3. صنف 3 مکتب هستی. خب شعر یاد داری یا کدام چیز دیگه؟ حدیث پیامبر علیه السلام. آفرین. اون کامرا در خدمت است بگو یک حدیث پیامبری بگو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای من صلی علیه واحدة صلی الله علیه و سلم عشر. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چا چې په ما یو ځل درود شریف ویل الله تعالی باغی بل ناس درود شریف. او ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. همه ته مخامخ سره دغه راځه. تا نوم چی ده؟ ایمان شعیب. شعیب جان د کوم ځای؟ جلال آباد. جلال آباد. مکتب وای؟ او دا دکان د څه کیږي؟ دا دکان د څه کیږي؟ دغه د مونږ همسایه ده هغه بل مونږ ملګری دی نو. او که د ورځې څومره هګۍ خرڅوئ او 100 روپۍ ګټې؟ د ورځې 10 دانې 15 دانې 20 دانې همدونه خرڅېږي نو. که خرڅېږي کاروبار نشته ده. که ته څه ډالۍ لرې خپل وطنوالو ته؟ ته څه ډالۍ لرې وطنوالو ته؟ شعر وایې؟
وای شعر وای. مورلنده ټوپک مې راکړه پلار مو جنګ د هوایي ډزې کومه مورلنده ټوپک مې راکړه په مینه جینۍ بل چاته ورکوي نه. اوه بېشک بله یې وایه. بله دې کوم زده که نه؟ بل شی دې کوم زده که نه؟ ویې وایه. ګل مې راښکوه په ازغو ولګېدم مکتب ته چې تلم په جینکو ولګېدم. ډېر قوي شعر دی ګوره ویلې. ښه بس ستړی مه سې ورور. جوړ اوسې خیر ارام ده. شکر دی. نوم مبارک دی؟ میررحمان. میررحمان. ښه میررحمان جانه تا څه کاروبار ده همدغه چري لکه څه لرې؟ او همدغه لرم بس په قانع کېدم خلک نښه ولي. ښه نښې ولي. څنګه ده کاروبار دې څنګه ده؟ الله شکر دی. ښه ده. د ورځې څومره ګټې؟ 200 200 کېږي. 200 بیا څومره بیرته مصرف کوي په دغه والله خو مرمۍ باندې قوطۍ 50 روپۍ ورکړي 200 دانې. 200 دانې دي. څو ورځې دې کېږي بیا؟ بس یو ورځ کېږي 2 ورځې. ښه دغه یو نفر چې نښه ولي څو مرمۍ ورته اچوئ؟ 2 مرمۍ اچوو 10 روپۍ ورکوي. ښه 2 مرمۍ په لاس. دا خو باید د ښه شی که نه؟ خو ښه سو هغه درېیم به یې ورته ورکوو څلور هم ورکوو چې خو دلته اوبو یخې د یخې اوبو کې هغه تړو نور هغه هم خو لږ فکر لري. دا اصل د پخواني په اوبو کې تړئ. او که داسې کېدی بیا شمال وړي که څنګه؟ که اوبو کې نه وړي؟ هلته تار باندې تړو هماغه اوبو کې ږدو. ښه ځای همدلته ده که لاندې چېرته؟ لاندې ده. اوس خو به خټې وي که نه؟ اوس ډېر خټه دی. ښه صحیح ده. سلام علیکم بیادر. سلام جور هستی بیادر بخیر صحت خوبه؟ شکر فضل خدا. شکر خوب هستی. نامه که مقبوله؟ اسم ما وحید الله. وحید الله جان چطور که تو کانال در دست مریض هستی نه؟ بله مریض هستم سینه و بغل. شفا باشه خداوند صحت کامل بخیر باشه. چی تکلیف؟ سینه و بغل هستم. سینه و بغل شدی؟ بله. در یه هوای سرد زمستان بله. مریض هم هستی و آمدی اینجا کارم میکنی؟ به خاطر یک لقمه نان. والا آفرینت که در این حالت هم آمدی که مریض هستی و آمدی اینجا که یک لقمه نان حلال پیدا کنی برای اولادای خود. بله. چطور است کارا چطور است؟ پیش خوب بود حال در زمستان مردم میای نمیده این هوای سرد؟ نه پیش خوب بود حال زمستان است هوا سرد است مردم میای کم میای. بسیار کم میای مردم. هوا که یکم خوب شه باز مردم زیاد میشن؟ بله زیاد. طرفای دیگر چطور است؟ یکم تم زیاد میشه مردم. بله. روز چند کار میکنی اینجا؟ فعلا دیگه در تاوان هستی. تاوان است. بله. خب اینجا در کرا گرفتی چطور؟ جایش کرا گرفتیم دزگاواز خود ماست. خب دزگاواز خود است. بله. اینجا چند کرا گرفتی؟ سال 1,20,000. سال 1,20,000. مای 10,000. خب مای 10,000. مای 10. والا آفرین زیاد است. زیاد خواسته. باز در تابستان چطور است کارا؟ در تابستان خوب است دیگه. اما مصرف هم میکشه. مصرف هم میکشه. اگر حالا در توان استی چطور؟ حال دیگه مجبور هستیم که تیر کنیم. گزارا نمیکنه این زمین والا مرتان؟ نه. هیچ میگم پیسه مربوط دیگه. کلش نقد میگیره یا؟ نه نقد یک جای. یک جای میگیره. 1,20,000 نقد میگیره. نقد میگیره. این چه قسم است تکت از چند افغانی میگیرین؟ از این 30 روپیه میگیرین. 30 افغانی میگیرین. بله. چند دوره است؟ دورهش 25 دوره است. 25 دوره. یعنی چند دقیقه؟ 4 دقیقه میشه. 4 دقیقه میشه. خب بسیار. اگر از یک فامیل یا اطفالش 5-6 نفر باشه چند برش تخفیف میدین؟ یک نفر تخفیف میدین. در 4 نفر 5 نفر یک نفرش تخفیف میدین. بسیار خوب. تشکر وحید الله جان. تشکر.
سلام علیکم بیادر. و علیکم السلام بیادری. جورست قراری است بخیر هستی؟ نامک مقبول است. مقصود جان. مقصود جان از این منطقه هستی؟ از این منطقه هستیم جان. قلعه امیر. قلعه حمید. بله. چطور است کارت چطور است؟ خوب است بچه‌م. هوای سرد زمستان. خوبه شکرم مگذره. خب. از جای تفریحگاه بیادر کلیگی بیادر دق میاره مردم ما شما یک ذره دلگیر است. بیچارگی را دیده سختی را تیر کردن. دلتنگ هستن مبرن میان با تفریح یک چند دقیقه که بیادر فکرشان ذهنشان دیگه شواجی تغییر بکنه. اجانا. خب بخیر باشه. چی گفتنی داری برای بنده؟ گفتنی به مردم افغانستان هم است که بیان در کشور خود بیادر به خاطر صلح است آرامی است دیگه یک ذره تنگدستی است خیر یا مگذره تا که انسان سختی را نبینه بیادر آرامی را هیچ وقت نمیبینه چون که بیادر می قطره قطره دریا میشه نه دیگه در وطن خود بیان بیادر گفتنی ما به مردم همیز دیگه هر جای در گوشه کشور هستند چی در خارج است چی بیادر در داخل افغانستان است دیگه خدا که جور سهال باشن دیگه چی هم خیر باشه. خوب هستی؟ باش که من باید بشینم صحیح است نه؟ نامک مقبول است. سبحان جان هم تو روی با کامرا دور بوده که هم چراغ که مردم ببینن نه؟ سبحان جان مکتب میخوانی؟ نه. مکتب نمیری؟ کورس میرم. کورس میری؟ چرا مکتب نمیری؟ سال میرم بس. خب یعنی رخصت هستی حالا دیگه؟ خب صنف چند هستی؟ هنوز مرتب نرفتی؟ چند ساله هستی؟ 5 ساله. 5 ساله هستی. خب در کورس چی میخوانی؟ کتاب. کدام کتاب؟ انگلیسی. خب در کتاب چندم هستی؟ در لیسگوان. ایسو سایکو. خب در لیسگوان. خب لایق هستی یا نه؟ دیگه چی را یاد داری؟ یاد دارم دیگه چیز دارم. چی را یاد داری؟ بچه بیشتر یک چیز دیگه گفتی؟ جنگ هم یاد داری؟ خب نه جنگ خونه کن صحیح است؟ خب خانه تا اینجا است یا در دیگه جا است؟ در کابل. خب در کابل در کارت سخی. در کارت سخی. خب اینجا امروی کی آمدی؟ یار بیادر رو. امروی بیادر تا آمدی چکر آمدی دیگه؟ خب نان برداد یا نه؟ چی خوردی؟ سوپ برداد؟ دیگه چیز برد نخرید؟ خرید دیگه فنچگه کم زدم. خب بشک خب ایده من برای بیادرت میگم که بر نان بده صحیح است؟ خب شکم سید خانه پس بری نه؟ خب نشه که در خانه بگی که مرا نان نداد. خب صحیح است نه؟ برده که چکرک خوش برد میخوایم صحیح است؟ صحیح است. بیادرت خوب چکر ده خوب خودت سیر که باز پس خانه برو. صحیح است نه؟ برای بنده خود خداحافظ. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم بیادر جورست بخیر خوب است بخیر است تشکر. نامک مقبول است. نام من نعمت الله جان ما خوست رفته بودیم بازو مردم کم بود ایسو که آمدیم خوب است مردم زیاد ایسو آمدن ایسو مردم بیروبار زیاد است. چطور است کارکای خوب شکر است. این نامکت باز از یادم نعمت الله جان دیگه از هوای سرد زمستان کارت خوب است یا تابستان کارت؟ نه در تابستان خوب بود. در تابستان خوب بود حالا زمستان اوقع کس نیست. خب پیشتر ما متوجه شدم که مرمی منداختی و نفر میزد دایره پایین نانا میدادیم ما. این که همو چی را میزنه؟ هدف هم پقانه را که میزنه جایزه داره یا نه؟ نه جایزه نه. دیگه همو تو دیگه فقط فایر که دیگه ما دایره پایینش را میتیم اگه خورد یا نه خورد شرط تا بالا نیست. دیگه چیزی نیست که تو یک جایزه داره؟ نه مطلق کوئی نیست جایزه. تو چیزی نیست. چطور است که فایر کنیم؟ چی نظر داری؟ ما میگم یک هدف میبینیم. ده هدفه. چطور است همی کار میته نمیته یاد داریم یاد نداریم؟ نه یاد داری بگی نه. یگان وقتی خطا میخوره نه نمیخوره از ما وطن است که خب همین مایی که مرا تو بگی دیگه خب میدونی که یا آقا بازم میکنم نه بازم ولم سنگ دادم ما نه قوی ده کنه نه خویستای سم خلاص میستای او خطا خودی چرا نه کج نیست نه کج نیست خب یا برش بشینم نه که استادم باشی میخورن شما نگرفتی خب نگرفتم صحیح نه صحیح نگرفت خب دیر دواستی ازی برابر کو پانا
بشینیم استاد هم باشه مشکل نداره نداره مشکل نداره فقط ایره که تو وسط از این برابر کنی خب ایسو میره نه تونستی نه ایسو میره نه نشان صحیح نه تونستی خانک خوردی هوا سرد است نه هوا سرد نظرتون کو داره درې چاس کیسه کیږي نه نشد خب بیا خودت یک دو فایل که ببینیم چطور است یا تو میتونی خیلی نزدیک ما خب یک شبیه تو دیگه چطور است او بشک والا نه تو یاد داری نه چقدر وقت میشه که مصروف می کار هستی مصروف از این کار دیگه تا یک دو ماه میشه که ما اومدیم اینجا نه دیگه نه تازه این کار شروع کردیم چیزی عاید میشه خوبه شکر یک دو ساعت 300 میشه روز میچله شکر برو شکر ساده تیر است شکر میکشیم هزار برا بخیر باشی تشکر برو دیگه برو دیگه باشه میده تو برو ما حساب کنم که تایر ما یک دهی میده دارم برو دیگه مشکل نیست برو تو تشکر برو خیره برو بخیر باشی تشکر خداحافظ